نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قدرمنو صحابه کرامو هر ډول د الله رب العزت د دین د خدمت لپاره قرباني ورکړه، او د صحابه کرامو د واقعاتو او د عبرت څخه د ډکو قصو کتابونه لسګونه سلګونه زرګونه دي. هغه جماعت او مقدسه ډله چې د مځکې پر مخ الله رب العزت پیدا کړل د صحابه کرامو وه، او دا لړۍ او سلسله د ډیر وخت څخه موږ او تاسو را پیل کړې ده په دغه نیت او اراده چې الله رب العزت د صحابه کرامو عادات په موږ کې پیدا کړي. الله دې پیدا کړي. صحابه کرام وپېژنئ. د همدغې لړۍ څخه نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا زوی ابو سفیان ابن الحارث در پیژنو. 20 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې دشمنی وکړله چې د رسول په دشمنی کې د هیڅ چیز په ما هم ونه کړل. د کورنۍ سړی نږدې کس د رسول سره په نسب کې شریک، په قرابت کې شریک، د رسول اکا حارث د عبدالمطلب زوی، د رسول صلی الله علیه وسلم پلار عبدالله او د ابو سفیان پلار حارث دواړه سکنی ورونه وه. خو ابو سفیان چې کله 20 کاله د رسول صلی الله علیه وسلم په دشمنی کې تیر کړله، آخر د هر ډول گمراهۍ څخه بیا هم هدایت ته راواوښتی. دا چې زموږ او ستاسو د تعلیمي کال د اولې هفتې اوله چهارشنبه ده، لہذا شاګردانو ته مهم ویل چې تاسو کښېنئ نو د حضرت ابو سفیان رضی الله عنه قصې او یو څه د عبرت خبرې په خپلو ذهنو کې ټایپ او ثبت کړئ، او خپل تعلیمي تربیوي کال ګرانو شاګردانو پیل کړئ. د هر ډول ناخوالو وروسته، د هر ډول تنګۍ وروسته الله پر انسان اساني راولي. طالبانو مبارکینو، تاسو الله رب العزت مېلمانه یاست. یو کتاب مې کتی، کتاب کې دا راته ویل سوي دي، او زموږ استاد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني دامت برکاتهم العالیه هم په خپلو توصیو کې به دا خبره موږ ته کوله، او د جامع الترمذي حدیث د امام ترمذي را نقل کړی دی چې تاسو ته به د دنیا د ډیرو ساحو څخه، د وطن او د منطقې د ډیرو اطرافو څخه مېلمانه درته راځي، خلق به درته راځي، په دین کې به پوهه حاصلول غواړي. نو تاسو د هغوی په باره کې د خیر توصیه کوئ. ټولو ته مو د خیر توصیه ده. هغه کسان چې بیان ته د 400 په ورځ راځي، اصلاحي بیان ته عام خلق دي، سپینږیري حاجان دي، مشران کشران دي، سر او سترګې مو دي، او د مدرسې متعلمین دي، شاګردان دي. د دوی لپاره مو خوښه همدا ده چې هغه لار تعقیب کو، پر هغه لار ولاړ سو، پر کومه لار چې صحابه ولاړل، او کومو انسانانو چې تابعینو د صحابه کرامو لار اختیار کړل، د مذهب امامانو انتخاب کړل، د وخت نامتو مفسرینو انتخاب کړل، د وخت مشهور محدثینو انتخاب کړل، د هر فن، د هر شق، د هر ډګر خادمانو د صحابه کرامو لار انتخاب کړل. د 15مې پیړۍ شاګردانو زه او ته به کم کار کوو؟ کار به کوو چې رب راڅه خوشحاله کیږي. هسې خوشبیا ورځې تیروو. ابو سفیان رضی الله عنه چې وروسته اسلام راوړي، د خپل زوی سره جعفر سره راځي، او رسول ته فرمایي چې نشهدو انک رسول الله، موږ شاهدي ادا کوو چې ته د الله رسول یې، او موږ شاهدي ادا کوو چې رب العزت یوازینی برحق معبود دی. 20 کاله هر څه ناخوالې، هر څه تکلیفونه د رسول په دشمنی کې وګالل، او د رسول دشمنی پرې نه شوله، خو بیا هم یو ورځ د هدایت لارې ته راغلی. طالب جانه چې هرې مدرسې ته ولاړ سې، هر ځای چې ولاړ سې، مقصود به دا وي چې زه د رب العالمین لار تعقیبومه. د هر استاد د خولې څخه چې وینا راووتله، او د هر کتاب په باره کې چې ما ته خبره وسوله،
د ادارې او د اهتمام او د مشرتابه له طرفه څخه چې ماته یو تګلار انتخاب سوره، هغه د ډیرو مشورو وروسته، هغه د ډیرو فکرو وروسته، د ډیرو دعا وروسته تاسو انتخاب شوی ده. د ځان لپاره سر او سترګې وبله او مچې که پر دې لار باندې روان سه. ابو سفیان هم اخر فیصله دا وکړله چې بله لار نسته بېله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارې، او دغې لارې ته زه هم محتاج او ته هم محتاج. نو ابو سفیان 20 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنی را پیل کړله. 3 ورونه یې درلودله، نوفل، ربیع، عبدالله. د ده تر مخه په اسلام مشرف سوله، خو د دشمنی نه پرېښول. قریشو به ورته ویله ابو سفیانه څنګه خپل اکا زوی خپل سر ته پرېږدې؟ څوک؟ احمد محمد صلی الله علیه وسلم. خپل سر ته یې مه پرېږده. کلونه موږ رالویان سولو، کلونه هم په دې مکه کې تیر کړله. هر څه باچي موږ ته په میراث کې راپاته ده. اوس یو ځوان پیدا سو او زموږ په کورنۍ کې پیدا سو، نور د رسالت دعوی نه کوي، دی وایي زه رسول یم. ابو سفیان دشمنی مو سره پرېږده. کاس چې وخت وای او ډیر وخت وای نو ډیر د عبرت نکتې به مو ویلې وای. استادانو به موږ ته په توصیو کې وسطو کې دا ویله، ولګوري د هغه چا په قول کوي چې تا د خیر پر لار برابرې، دا چا په قول مه کوي چې تا د شر پر لار برابرې. هغه چا سره کښېنه چې د وخت د اولیاء او محبت ستا په زړه کې در اچي، دا چا سره مه کښېنه چې د وخت د ښو انسانانو سچه او حقاني اولیاء او محبت ستا د زړه څخه اخلي. دا یوه خبره نه ده، دا په کلونو استادانو توصیه کړي دي، په کلونو شیوخو توصیه کړي دي خپلو سالکینو ته، په کلونو استادانو د بخاري شریف شاګردانو ته توصیه کړي دي. ځکه نو کومو انسانانو چې اصول اختیار کړل پر سمه لار روان سوله، هغه انسانان منزل مقصود ته ورسېدل. رب العالمین د خپل لوی دین د خدمت لپاره مستر وګرځوله. او چا چې خپله رایه وچول، عام سړی دی، خاص دی، طالب دی نه دی طالب، متعلم دی نه دی متعلم، خپله رأی وچلول. په اسلام کې د چا په قول نه کول، اصول نه مراعاتوله، ولاړه پر نورو ځایو په نورو کارو باندې اخته سوله. ابو سفیان هم د نورو انسانانو په قول وکړله، اخر پر خیر پیش نسو، یعنی په دا 20 کاله کې. وروسته چې فکر وکړي چې اوهو زما خو زندگی او ژوند ټوله تباه سو، راسه نور د خپل قوم د خپلو هغو انسانانو په قول مه کوه چې تا د رسول و دشمني ته راپاروي. بیا یې وویل چې راځه جعفر خپل زوی ته وویل راځه چې پر رسول باندې ایمان راوړو. الله اکبر کبیره. او عجیبه خو لا دا ده چې هم د رسول صلی الله علیه وسلم د اکا زوی دی او هم یې رضاعي ورور دی. هغه مبارکه ښځه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل ځګر شیدې ورکړې، حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها، هغې مبارکې ده ته هم شیدې ورکړې وې. رضاعي ورونه ورسره. یو ورځ فکر کوي د ځان سره او خپل ځان ته خطاب کوي، متوجه سو، چرت یې ووهه، فکر یې ووهه، ول تر کومه وخته پورې به لا زه پر دغه لار باندې روان یم چې خیر ما نه دی پکښې لیدلی. زوی ته یې اواز ور وکړ، جعفره. هغه ورته وایي یا ابتي پلاره څه راته وایي، راځه. او خپلې کورنۍ ته وویل چې نن موږ په سفر باندې پیل کوو، ځو سفر مو دی. او بیا د ځان سره وویله الی این یبن الحارث، خپل ځان ته وایي د ابو سفیان، ای د حارث زویه تر کومه وخته به لا دغه غلطه لار تعقیبوې؟ اوس موږ خلکو ته دا خبره کوو، په خولو کې ناړې وچیسولې چې تر کومه وخته به لا تاسو په اسلامي احکامو پسخند وهئ. امر بالمعروف نهی عن المنکر دا د اسلامي نظام یو حصه ده، دا د هیچ چا شخصي میراثي کار نه دی. دا که میراث دی رسولي میراث دی، که میراث دی آسماني میراث دی، که میراث دی قرآني میراث دی. اوس د اسلامي احکامو څخه ټوکې او ټکالې جوړې سولې، ورته یو کتاب د فقه شریف نه لسګونه کتابونه در پورته که چا استخفاف او توهین او سپکاوی د اسلامي احکامو کوي، هغه انسان د اسلام خوند نسته. وایي دې انسانانو ته چې ګوره په فیسبوک کې، ګوره په سوشل میډیا کې، ګوره په نورو مجلسو کې، په هغو شعبو، په هغو څانګو چې رب العالمین په خپل قرآن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ارشاداتو کې یا د مذهب امامانو په خپلو مذاهبو کې را تشریح کړي وه، ګوره ټوکې مه ځینې جوړوه، د خپل ایمان خیال وساته، د خپل وجدان خیال وساته. تر کومه وخته پورې د حضرت ابو سفیان رضی الله عنه دا خبره خو رښتیا هم د پام وړ ده. الی این یبن الحارث، تر کومه ځایه پورې به ځم، تر کومه وخته پورې به ځم، تر کومې زمانې پورې به دا غلطه لار لا تعقیبوم. اخر خو یو سرحد سته، اخر خو د ملک الموت علیه السلام راځي، د ملا زنه هم ورتړي، د مفتي زنه هم ورتړي، د طالب زنه هم ورتړي، د حاجي صاحب زنه هم ورتړي. یو وخت دا راځي او روح د انسان څخه حاصل کېږي، بیا به کوم جواب وایي؟ بیا به دغه قرآن چې 13 سپارې دی او 14 سورتونه دی، دې قرآن ته به دغه انسان کوم جواب وایي؟
د درو سوالو جوابو لپاره موږ حاریان یو. د درو سوالو جوابونه من ربک من نبیک ما دینک، دغه درو سوالو د جوابو لپاره لکونو نه کروڑونو انسانانو خپل ژوندونه تیر کړل د دې لپاره چې دغه درو سوالو جوابونه موږ په خپل ژوند کې آماده کړو. خو انسانان لاړل او پام ګوري قدرمنو، ډیر د وهم خبرې به هم نه کوو او په کار د چې یو څه وکړو. ګوري که د اسلامي احکامو شعبو څخه د ټوکو او ټکالو او د مسخرو شان جوړ سوله، هر هغه انسان دی چې دا کار کوي پر خپله آخري خاتمه دې وبېرېږي. د علماو سپکاوی، د دین سپکاوی، د دین د شعبو سپکاوی دا معمولی خبره نه ده. رب العزت خوا به دی، رب العزت ناراضه کیږي، د مخلوقاتو رب ناراضه کیږي. ځکه ناراضه سم ما به په یو شي خوشحاله کې د شاګرد څخه استاد ناراضه شي خو سبا به بخښه ورته وکړي. که رب العالمین ناراضه سو او یو څوک د ایمان څخه بې برخې د دې دنیا ته ولاړی، بیا به څه کوي؟ هلته خو دوهم نوی نظام نسته په آخرت کې چې د دنیا بل نظام شروع سي، بل ژوند شروع سي. نو دا خبره یې وکړله. بیا بېرته حضرت ابو سفیان رضی الله عنه ځان ته جواب ورکوي چې یا ادي هدف معلوم دی، طالب جانه تا ته دا خبره مقصودی متوجه ده، منزل دی معلوم دی، مقصود دی معلوم دی. الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما رسول ته اسلام راولم او پر هغه رب ایمان راولم پر کوم رب چې رسول ایمان راوړی دی، د رسول پر رب باندې ایمان راولم، هغه مقصود ته ځان رسوم. طالبان ته مرزا خبره کو جوګور مقصود ته ځان ورسوي. دا شرح جامع چې تا نن شروع کړ استاد درته ویل اول مورد شروع وسول ابتدا، نن دې درس وای، پرون دې درس وای، نن دې د جامع ته کښېنه او دعا وکړه او دعا وکړه. داسې دعا وکړه چې رب العالمین دغه استاد په برکت شرح جامع زکومه خدای په هر نقطه، هر حاشیه، په هر حرف، په هر زیر او زور، هر پیش، په هر کلمه او په هر جمله، هر صفحه کې زما د هدایت لپاره هغه اسباب کښېږده چې مخلوق یې شولای نشي. را روان سوله، زوی هم د ځان سره روان کړي، رالل سفر را شروع کړي، منزل یې طی کړي، لار یې ووهله، یو ځای ته چې راورسېدله د ځان سره سواري را روانه کړې وه، ځینې وایي آس، ځینې وایي اوښ، خو د هغه زمانې هره سواري چې وه چې راورسېدله رسول الله صلی الله علیه وسلم وختیله صحابه کرامو ته امر کړی و چې د ابو سفیان وینه که هر چا ته په لاس ورله ابو سفیان دې قتل کړي، مړ یې کړي، ځکه چې زما په دښمنۍ کې د هیڅ هم نه دي سپمولی. هر څه دښمني زما سره وکړل، هیڅ مراعات زما نه دي کړی، نه د الله د دین کړی، نه د الله کړی، نه د رسالت کړی دی، هیڅ نه دی کړی. لہذا هر چاته چې په لاس ورلی بیره هم ورسره وه. دلیل څخه یې خلک ولیدل چې په رسول علیه الصلاة والسلام په یو جونګړ او خیمه کې راټول دي صحابه کرام دي، ضعیف دي، د وخت فقیر انسانان دي، خو لوی رب العالمین ته ډېر محبوب انسانان دي. طالب جان ته موږ دا خبره کوو، تاسو ته هم کوو قدرمنو چې تاسو په ظاهره که لباس مو ښه نه وي، لباس که زوړ وي پاک وي عیب نه دی، لباس که نه وي خیرنو دا عیب دی. لباس زوړ واغونده خو رب العالمین ته محبوب سه. طالب په خپل طالبي کې رب العزت ته ځان محبوب که، دونه اوښکې توی که چې رب العالمین په اسمانو کې فیصله وکړي چې زما د لوی دین لپاره ته ما انتخاب کړی د خدمت لپاره. په زور دا کار نه کېږي. هغسې انسانان ولاړله چې ذهنو ته انسانانو سلام کوئ. زموږ سره خپله په هغه کال چې موږ فارغ کېدلو یو طالب را سره و شاګرد، د استاد ټولې خبرې پیدېدلې، 7 کسه 8 کسه استادان راتلل. د حضرت مولانا مفتي محمد تقی عثماني صاحب بخاري شریف چې به ماښام شروع کړله، هغسې حرکات به یې ورسره کوله لکه څنګه چې به مفتي صاحب کوله. بیا به یې په آخري کې دا ویلو دا استادانو کس کې چې یو څه تحقیق لا نور کولی، چندانې خوند یې نن نه دی په کړی. هغې خبرې د طالب مجبوره کوي، وچیسته یې مجبوره کوي چې تر ننه پورې بیا چا الف هم نه دی باندې ویلی. او الله داسې مریضول پیښه کړله، الله داسې په بدبختي اخته کړي چې یو ساعت یې تبوي 2 ساعته جوړي، 3 ساعته یې تبوي بیا جوړي، شواروز یې تبوي بیا جوړي، چې راپورته سي چان چې خوړلي ټوله کوي. یو سړي به دا فکر وي چې ما ته دا استاد کښېنستی، نو څه دا نو استاد، دا زما استاد نه، څه خبرې چې راته وکړې نه منم، پلانه یې وکړله. پام کوه د الله رب العزت محبوب بنده، محبوب طالب، محبوب متعلم، محبوب زده کوونکی، ښوونکی جوړ کړه. استاد ته هم دا خبره ده، زه معلم په حیث د یو معلم، په حیث د یو مدرس ما ته دا خبره ده، هر ساعت چې شاګرد ته ځمه په هغه نیت سبق ورته وایم چې رب العالمین زما د خولې څخه برکات د انسانانو سینو ته انتقال کړه. زه هم یو عاجز یم، هسې نه چې په تکبر او لوی باندې اخته سم. چې لرې صحابه کرام ولیدله، انتظار یې وکړي، د انتظار څخه وروسته یې لار بدله کړله. ولې خو معلومېدله چې صحابه کرام معمول کوي، لار یې بدله کړله. لار چې بدله کړله د خپله سواري څخه کښته سو، خپل زوی جعفر ته ویل الله څه پر دې لار ولاړ سو. په یو ترتیب یې صحابه کرامو صف منځ او رسول علیه الصلاة والسلام ته ځان ورسوي. چې ځان یې ورسوي، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سترګې ورباندې ولګېدلې مخ یې ځینې واړوي. دلته علما فرمایي وایي داسې رسول قربان سمه چې 20 کاله چا دښمني ورسره وکړله، خو د خپل ځان لپاره غچ او انتقام وانخستی. الادب المفرد
د امام بخاری رحم الله تعالی کتاب دی، اصلاحي احادیث پکې کې دي، تر 400 زیات احادیث دي، د 600 زیات بابونه دي. پاکي یو حدیث راځي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان لپاره د چا څخه غچ او انتقام نه دی اخیستی. رالی شل کلن دشمن رالی او ورته ودرېدی. رسول چې کله سترګې برمانی برابر سولې مخې ځینې واړوي. ابو سفیان چې په دې وخت کې لا ایمان نه دی راوړی، دا بلې خوا ورته رالی. رسول بیا سترګې باندې برابر سولې بیا مخ ځینې واړوي، بیا یوې خوا بلې خوا ته راځي. خو رسول صلی الله علیه وسلم نور ته ګوري، ځکه چې د الله د دین سره دښمني اخیستې وه. اوسني وخت کې د اسلامي نظام سره دښمني نه ده پکار، د علماو سره دښمني نه ده پکار، د وخت د نامتو مشهورو خادمانو سره هر هغه څوک چې د الله رب العزت د دین لږ یا ډېر خدمت کوي دښمني نه ده پکار. ځان ملامتوو، ځان باید ملامت کو، په ما کې عیب سته، په ما کې کمزوري سته. ولې دا اوبه ننوځي ورځ ته رابلې په مځکه؟ شکم د اوبو ډک دی، خو الله رب العزت دا اوبه راڅخه اخیولې. چا خیرات وکړي؟ ما وکړي. چا استغفار ووایه؟ کومو انسانانو زر واره پر ځان باندې دا لازمه کړله، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي هر ورځ د الله رب العزت څخه 80 یا 100 واره استغفار واړوه. کوم انسانانو، کم باغ والا، کم پټي والا، کم تجارت والا، کم کاروبار والا، اول به ځان ملامت کما، ما کم کار ځان لپاره وکړي چې د خپل طالبان ته یو توصیه وکم چې توم استغفار وایي، زموږ استغفار وایي. الله خو په دې استغفار وبره پورته کوي، الله خو په صدقات وبره پورته کوي، الله په کوم شانو باندې وبره پورته کوي. دا جن نوزي ناری دي، بغار دي، چغار دي، شکایتونه دي، درت څخه ګلمن یو، اما خپل ځان ته نه متوجه کیږي چې ما څه وکړم. الله ما ته کومه سزا راکړي؟ ولې د خپل عیب ته نه متوجه کیږم؟ ولې د خپل کمزوري ته نه متوجه کیږم؟ طالب جان ما ته خبره ده، تا ته خبره ده. زما مشر حاجی صاحب په ډېر بخښنې سره تا ته خبره ده، ما ته همزور ته خبره کولای شي، کشران ته امر کولای شي، ټول ته خبره ده. کم کار موږ ځان لپاره وکړي؟ رب مو په کم شي باندې خوشاله کوي؟ رب ناراضه دی ترڅو چې رب خوشاله نشي. تر وخت به د مځکې په شکم کې لا اوبه نه وځي. د قران آیات دي داسې څوک شته چې دا اوبه راپورته کوي؟ بل الله به څوک دا اوبه نشي راپورته کولای. وږي وي پیچي برما دی وي، ساده برما دی وي، 15 انچ دی وي، 9 انچ دی وي، 10 دی وي، ګوکی دی باندې ستړي کی ماتې دی کی. خو کرب فیصله نه وکړي اوبه نه راپورته کیږي. او کرب فیصله کړي و بیا په معمولی یو 15 شپږ لاس شل متر باندې خلک تعمیرات جوړ. الله اکبر کبیره. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مخزنی واړوي. اخر ابو سفیان یو आवाज وکړي، خبره وکړ الا الله رسوله ایمان تراغله او جعفر زوی را سره د ایمان تراغلیو او دا خبره کو نشهد ان لا اله الا الله، دې شهیدی ادا کو چې درب څخه ماس یو بل معبود نسته، ونشهد ان محمدن رسول الله، او دې شهیدی ادا کو چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په دې وینا ورنږدې شو. باره ورته ویل حضرت ابو سفیان رضی الله عنه، ولید الله رسول لا تثریب یا رسول الله، اې د الله رسول تثریب نسته، انتقام او غش نسته، د معفي خبر د معفي راته وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي، ولا تثریب یا ابا سفیان، ای ابو سفیان نن هیڅ انتقام او غش نه استحقاق. په دې یو کلمه الله رب العزت ټول شان در معاف کړه. ګوره قدرمن طالبہ، د سترګو څخه په یو څاڅکو اوښکو باندې الله رب العزت هر څه در معافوي. د شپې په تاریکۍ کې چې راپورته سولې، مدرسه، جامع مسجد، برق لري، اوبه دې سته، مشکل دې نسته، خوب دې سر دی، په شخانه کې پرېوتلې او ښه هوا ده، یو ځل 15 دقیقې د رب العزت د پاره راپورته سه او رب ته وژاړه چې رب د معلم په خبرو کې کته تاثیر کښېنځي، د استاد تاثیر نسته، زما په وینا کې کته تاثیر کښېنځي، تاثیر نسته. رب العزت ما استاد سره خوشاله کړه، تر څخه راضي سه، ته مو ټول خدمتونه قبول کړه، په درس کې برکت راواجو. بیا وګوره دغه شر جامع به بیل شرحم هله. الله اکبر کبیره. ورسته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابو سفیان رضی الله عنه حضرت علی بن ابي طالب ته تسلیم کړي ورسته او دته او د سروشه او د یو څه حساکه. حضرت علی رضی الله عنه را روان کړي ګویتلی او د ورزده کړي او بیا یې ورته ویل چې خلکو کې اعلان وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو سفیان څخه خوشاله دي، تاسو هم ورڅخه خوشاله شئ. په خلکو کې اعلان وکړي چې ای خلکو واورئ، زه علی رضی الله عنه او رسول صلی الله علیه وسلم ما ته امر کړی دی او په خلکو کې اعلان کوم چې د نن څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو سفیان څخه راضي سو، تاسو هم راضي شئ. د صحابه کرامو اتفاق ته وګوره، د صحابه کرامو اطاعت ته وګوره. شاګردانو ته چاته خبره وکړي چې ای وروره د استاد اطاعت وکړه، پر خپل سر نه ملا کېږي، ملابسه به برکت ملابسه، داس کې بکښینه، شاګردانو ته تکښینه، خو فیض به دې کمې، چې شو وکم کم کار وکم. د صحابه کرامو څخه
تاسو ځکه صحابه کرامو دوهم وار خبره نه خبرګه کړي حضرت علي مبارک ته نه دی ویلي رسول علیه الصلاۃ والسلام ته نه دی ویلي چې یا موږ غچ اخلو انتقام اخلو شل کاله زهیر کړلو زموږ دښمنی ور سره ده ول اے علي رضی الله عنه چې څنګه رسول فرمایلی چې زموږ در سره اتفاق دی خبره مو ده اطاعت مو دی موږ هم ځینې راضي لکه څنګه چې رسول ځین راضي دی الله دې دا اطاعت را نصیب دا اطاعت نه چې دلته استاد وای الف دی وای الف مافشین بیا غیبت برکت نه لري او په افتخار سره وای لله الحمد چې په ټوله طالبای کې یو استاد هم نه دی راڅخه ناراضه شوی لله الحمد تحديث بالنعمت اوان ترجیح یو څو هغه د کشروالي مرحله چې د استاد پر ځای بکښنستلو او چې په شوبت وسوي د خپل استاد پر ځای باندې نه کښنستل دا ادب په خاطر زمانه پیاجی چې زه په شوبت وسوم او دغه ادب ما ذکرې زی د خپل استاد پر ځای کښنستل اجازه سم مبارک رحمه الله تعالی رب العزت یې فیضات او برکات زموږ څخه نه قطع کوي نور المدارس غزنی ته تللیو د خپل شيوخو خلوتخانه او غزای تورلو نو د مبارک رحمه الله تعالی شفقت خو هر چاته معلوم وو او هغه صحنه اوس را پیادېږي چې کاش کې یو څو عمر لا ژوندۍ وای کاش یو څو وخت لازم مستفید سی وای او حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب لیکلی دي چې د اولیاء څخه په ژوند کې څونه برکات وي په مرګ کې غونی برکات نور ډیر دي اجازه مبارک برکات اوس نور ډیر سوي دي دا د اولیاء خصلت دی الله رب العزت تر نور انسانانو یو خاصه ځانګړتیا دی تور کړی ده بیا چې کله داخل سولو هغه د شیخ مبارک چې چیرې کښنستی خپل استسو الله سي وړي پر دې ځای باندې کښنه د تبرک لپاره د هغې ورځ څخه مدار ذکر چې د شیخ پر ځای د استاد پر ځای به د استاد په اجازه تبرک لپاره کښنو اما به له اجازه نه د ادب دی پیژو کنه پیژو الله رب العزت کې وسرا کې توفیق را کې چې خبره واورو او عمل هم ور باندې وو الله اکبر کبیره خبرې را لنډومه خدای پاک دې وکړي چې تاسو خستانه سي نو صحابه کرامو اطاعت وکړي او موږ هم چې رسول راضي دي موږ هم راضي یو اخر یو غزا پیښ شوه په غزا کې ابو لهب حاضر نه وو پر ځای باندې عاص بن هشام ورواستوي دای په کور کې پاتې شو چې یو غړی بعد ګوري پر اسمان سپور انسان روان دی چې ورته وی کتل ابو سفیان ابن الحارث دی باری ورته ویل د محمد په باره کې معلومات راکړه په دغه کې اسلام نور راوړي صلی الله علیه وسلم معلومات راکړه باری مخ قرباني راوړوي ول د محمد صلی الله علیه وسلم ملګری هغه انسانان دي چې په فقر خانه بدی په غربت خانه بدی او په جنگ کې د کومک لپاره د اسمان څخه ملایکه ورته راکښته شوي دي او په خپل عزت باندې چې پر رسول قربان کې خانه بدی دغه سي قوم سره تاسو جنگ نشئ کولای فهم کوي جنگ مور سره کوي علما فرمایي وای د علم په سلسله کې د علم په میدان کې د نظافت خاص ساته اما که د دین د قرباني خبر رااله که کتاب ستاسو څخه په خاورو کې شوی کېدی خو خپل پټو او دوپټه اوارکه کتاب پر ځکه مې ز طالب جان زموږ طالبان عادت دا لري البته ځینې بیات کو چې خپل ځان نه زیری پټو نه خیرنی اس نه خیرنی کتاب پر ځکه یزي خپل پر پټو نه اسي زما خبره یاد ده زما د استاد ابو داود شریف ختم کې حضرت مولانا شمس الحق رحمه الله تعالی هغه ویله او تاسو چې دا کاټن کالی نوی کالی واغوندي د ځینې شاګردان د سجدې په وخت کې د لستونی راپورته کې وایدا سني چې د مسجد دولمې پر لستونی ومشتي او خیرن سي بیا په خوش کراتول او پرېږ دی لستونی هم پرېږ دی چې الله ته سجده وکړي پرېږ دی لستونی چې د الله رب العزت د عبادت په ځای په دوړي ولړل شي پرېږ دی د کالی خو بم پاک شي خو کوم عبادت پاک نو بیا نو دا خبرې ورته وکړه الله اکبر کبیره اخر یو غزا پیښ شوه غالبا د حنین غزا و صحابه کرامو یو څه شکست سره مخامخ سره یو څه تکلیف صحابه کرامو ته پیښ او تقديري فیصله وي صحابه کرام سره ولاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم بارجا وکي الی ایها الناس راسی صحابه کرامو زیمه شاوخه انا النبی لا کذب زهغه نبی ما چې دروغجن نه یم او په دروغ نه یم راستل سوی صادق نبی یم انا ابن عبد المطلب زد عبد المطلب په المسیانو کې یم داغه د المسیانو زمانان څخه شمارل کېږم او زموږ په کورنۍ کې تاسو صداقت پیدا کړی زه صادق یم زه امین یم زیمه راڅخه په دې وخت کې حتما د جنگ میدان دی بشر وی صحابه کرام یو خو بل خواته ولاړل خو یو څوک ولار دی چې د ځای نشوري پرستلاس کې توره ده او په بل لاس کې د آس قیزانی ولیده رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته ولاړ دی او د رسول دفاع کې غشي پر سینه باندې هم خوري پر ملا باندې هم خوري جنگ کو دفاع ته ولاړ دی خو د رسول مخ چاته نور خالقي چې کله دوی سره قرار سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله او څوک دی ول ابو سفیان ابن الحارث دا کا زوی دی ابو سفیان رسول صلی الله علیه وسلم بارور تو فرمایل چې اخي ابو سفیان او ازما ورور ابو سفیان دی وای کله چې ابو سفیان دا خبره واوریدله چې ما ته خپل نبی او دا کا زوی فورور ویله وای دومره ډیر خوشاله سو او ویل کټوله دنیا یو څوک ماته پر نامه راوړي دونه بنوي خوشاله سوی لکه د رسول په خله چې و ماته ورور ویل
جواز مبارک به ویله ولوس موږ خلک ورونه کو ځان ته رانږدې کو او د شفقت لاس ور باندې تیر کو او وی بولو یاد کو چې دا مشاګر دی یا د لې مخلص دی یا د لې محب دی خلک په دې هم نه پوهیږي چې د داناز او د شفقت الفاظ مون لپاره کارول کیږي یعنی بل لار متعقبه صحابه کرام به خوشاله سول چې رسول به یو تخلص یا یو لقب یو نوم صحابه کرام متورکي حضرت ابو سفیان رضی الله عنه خوشاله شو هغه چې څه شعرونه هم بیا دوه ویله او په اشعارو مطلب دا دی چې ماته ترټولو فرحت او خوشحالي چې راکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبر راکړه چې ماته ویل چې اخي ابو سفیان زما ورور ابو سفیان دی دا چې ورور یاد کړ موږ شاګردان ته د شفقت لاس ور باندې تیر کو ورته وای چې شاګرد دی ورته وای دعا درته کوو ورته وای د شاګردانو د استادانو سره مداغه سي برخورد کړی دي د استادانو دعا موړي دي او سم چې موږ هر ورځ هر کال هر کتاب اخلو هر کتاب چې اخلو یو پلا به د خپل پیر او د خپل پیرخانه سره مشوره کوو هغه به را تصدیقي بیا به شروع کوو د مدرسې افتتاح به را تصدیقي بیا به شروع کوو بیا برکات هم پکې دل سی وي شاګردانو تاسو هم مشوره کوئ د خپل پیرخانو سره د خپل پیرانو سره د خپل استادانو سره اجازه ده زه وخت یو ننوي کې ناستم استاد ورته ناستي شاګرد استاد ته وای اجازه ده چې د ډوډۍ و هم په تناره کې وی وهل مان نو خو ډوډۍ دی وی وه بارو یا چې د استاد اجازه نه زموږ تجربه د ډوډۍ سوځلې راسي یا بدخوان درات دا دون د لوی دین کتابونه چې شاګرد د استاد د توای او بیل اجازه ته دې سر گزاره کوي بیل اطاعت گزاره کوي کمال ته څوک نه رسیدلای الله رب العزت پر ټول خبرو د عمل کولو توفیق راکړي یو وخت جنت البقیع ته ولاړی مدینه منوره کې الته د خپل ځان لپاره قبر کیندي لحد کیندي هواروي قریبان پښتنه ځنی وکړه او دا څه کوي چې خپل قبر د ځان لپاره کیندي دا چې کم کار شروع کړی دی بارول ما چې اسلام راوړی دی اسلام څخه تر نن ساعته بیا د رسول به اطاعت ما نه ده کړی او د جن سره مې وفای نه ده کړی رب می ناراضه کړی نه دی لہذا اوس وخت دی راورسېدی چې ما شو وخت یې کې نو انی اعد قبري خپل قبر د خپل ځان لپاره خپل تیاروم درې ورځې بعد وفات ان لله و انا الیه راجعون ګوري قدرمنو اخرنۍ خبره طالبانو د نن څخه عزم وکړي چې زه په مدرسه کې غیبت نه کوم زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه را ژوندۍ کوم چا چې وظیفه اوله اخستې ده دومه اخستې درېمه اخستې ده هغه ذکر وکوم وخت ور کوم شواروز کې شو وخت د ساعت المنځ ورسته دی د مازګر د منځ ورسته دی که فارغ واز د جهاد مبارک توصیه هم داسې وای چې فارغ از دا وخت اګه په سبقانو درس اخته واس چې څنګه درته اسانه واه کار وکړي عزم وکړي اراده وکړي راهوړ وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین